نقشبندان اور در کئی خو تب صرف دومره کوي چې دا اور تا نه مړ نشي، تب دا کوشش کوي. دا در نه بادو نه وي، غلط عقیدو والا سکینه نه، غلط عملونه چرته ونه کې، او بل چې د خپل پیر مبارک هغه صحبتونو ته زی راځي، نو صرف تا نه هغه اور لمبه چرته مړه نشي. د دې وجه دا چې امام ربانی رحمت الله علیه فرمایي چې یک توجه مایان کار سچ چلی دیگران می کنه ده. هغه په مکتوبات شریف کې وایي چې موږ نقشبندان کله یو توجه چاته وکړو نو دا د نورو طریقو د سلو چلو کار کوي. نو داسې رحمان بابا رحمت الله علیه وی چې په یو قدم تر عرش پورې رسی، ما لیدلی دی رفتار د درویشانو، د مراد د درویش نه چشتیان یادی چې یو قدم تر عرش پورې رسی، ما لیدلی دی رفتار د درویشانو. نو د دې مبارکانو انتها چې کومه ده، اولا قدم ته تزکیه د نفس باندې شروع کیږي، او نفس چې کوم دی دا د عالم خلق نه دی، او خلق دایره چې کومه ده دا د عرش نه ښکته ده. او نقشبندان حضرات اول سبق په قلب کې ور کوي، او قلب دی، روح دی، سر دی، خفی دی، اخفا دی او نفسی دی، قالبی دی. نو دوی نفس ته بیا په شپږمه درجه کې راکوزیږي، اول د قلب نه شروع کوي او قلب د عرش نه بره دی. نو د دې وجې نه نقشبندان صاحبان وایي چې په یو قدم د عرض ځینې تیریږي، ما لیدلی دی رفتار د نقشبندانو. د نقشبندانو رفتار بیا هغه د روح رفتار ښه جسد نه یادوي، دا روح عالم امر ته چې ځان رسینو په دې سرعت سره هغلته رسیږي. نو عرض مې دا کو چې ټولې ښکلې طریقې دي، خو په نورو طریقو درې واړو کې تا باندې مرید باندې زور ډېر وي، او خواري به ټوله د مرید وي. پیر باندې دومره بوج نه وي څومره بوج چې په مرید باندې وي. پیر مبارک خو ورته وایي 1000 کرتې درود وایه، او 314 کرتې استغفار وایه، او دا وایه دا وایه دا وایه، نور مرید بنیاد ور باندې راوباسي چې غریب ته که خوب ورځي او که نه ورځي دی به هغه وظایف پوره کوي. او د نقشبندي طریقې کار څنګه چې هغلته د مرید کاروایي ډېره نشته دی، صرف دومره به کوي چې صحبت به نه پرېږدي. 40 ورځو کې به خامخا د خپل مرشد سره ناسته کوي، که یې ونه کړه د سلسله خرابېږي او د هغه بل اور چې کوم دی هغه مړ کېږي. نو د نقشبندي طریقې کې بوج چې وي هغه بوج په پیر باندې وي، څومره د باطن قدرات دی هغه په خپله توجه پاکوي، او هغلته هغه بوج ټول په پیر تېرېږي. مرید باندې سختي دومره نه وي، ټول ښکلې طریقې دي، خو یو طریقې نه یو طریقه کې چې تاسو ځانونه وتړئ نو تاسو بیا په کمال باندې خپله خبر شئ. نو په آخري کې اولیاء مبارکان او پاکان چې کوم دي دوی ته خدای تعالی داسې خصوصیتونه ورکړي دي چې الہ العالمین د پیرانو مبارکانو د بیعت په کولو سره داسې یو علم دوی ته ورکړي چې د علماو علم بیا هغې ته نه رسېږي. تا ته به امي ښکارېږي، لیکن یو پیرو او هغه علم نه و کړی، د زمانې محدثین ورته راغون شو او ډېر زیات مریدان یې لرل. هغه نه یې تپوس وکړه چې ته څنګه پیرې، شریعت باندې خبر نه یې. هغه ورته یې ګوره که ما پړ سپارې نه دي لوستلي، لیکن تاسو چې هر څه وایې زه په دې پوهېږم چې دا قرآن دی، دا حدیث دی، دا د صحابي خبره ده، دا د امام خبره ده، دا د اچا یو اسې خبره ده، زه یې بېلولی شم. ویخا نو یو چا ورته آیت تیر کا د مبارک چې سترګې پټې کړې چې وایي کتل ډایرکټ د رب ذوالجلال انوار ورېدل، وی دا د خدای تعالی د قرآن آیت دی. وی وایه چې حدیث یې ولسته د محبوب علیه السلام د روضې نه فیض را روان شو، وی دا د نبي علیه السلام حدیث دی. چې د صحابي خبره یې پیش کړه نو هغه یې وپېژنده، وایي دا د اصحابو خبرې. اخره کې د عربۍ یو متل پیش کوي، دا د چا جوړ کړي خبرې دي، دا د پیغمبر خبرې دي، نه د رسول الله حدیث. هغه مبارک د انوارو نه معلومه کړه چې یاره دې آیت سره څنګه انوار راځي، د حدیث سره څنګه راځي، دې خو ډېر فرق دی که نه. حدیث د قرآن درجې ته په فیض کې نه رسېږي، او د صحابه خبرې د رسول الله خبرو ته نه رسېږي، او د مولیانو خبرې د صحابه خبرو ته نشي رسېدی، او د هر چا مقولې چې کوم دي متلونه چې دی نو د امامانو خبرو ته د هر چا د خبرې خپل انداز وي، خپل طول وي، او خپل د انوارو بارش وي. خو هغه بارش باندې اولیاء پوهېږي، موږ او تاسو پې څه پوهېږو. تاسو ته خو که زه د عربۍ متل ووایم نو تاسو وایي چې د قرآن یو ښه آیت یې راته ولوست. یو امي حج ته تللی و چېرته، نو چې واپس راغی چا تې تپوس وکړه څنګه قیصه ده، یاره وایي چې چا سره به مخامخ کېدم ټولو قرآن راته وي. 2 پښتو مې ولیدل پکې چې پښتو باندې غږېدل، یو وایي دا سپین په پښتو غپېدل، پکې دا سپین نه دي، دا پکې په پښتو غپېده، او یو پکې د اذان په پښتو باندې و. نو چې دا دلته څنګه اذان و د هلته نو د غریبېږي د اذان چې دلته دا په پښتو یي که یا به دا سپو غپاوی نه ټول عربي وه، او چې چا څه به غږېدي قرآن به یې درته وي، نو هغه غریب عربۍ ته قرآن وي.
نو موږ او تاسو خو په دې انداز باندې چې متلونو تم قران وایو خو نه اولیاء او دغه فرق شته دی. تاسو راځي چې بایزید بستامی رحمت الله علیه یو عجیب واقعا وورو چې هغه مبارک دنیایي ظاهری علم کې دومره مهارت نه لرلو خو سره دا غینا هغه مبارک چې کم دی د یو عیسوي مولا سره یو مناظره کوي. په هغه مناظره کې چې دا عیسوي په څومره اعتراضونه کوي تاسو جوابات توري چې د دنیا یو مولا دا جوابونه نشي کولای سوا د داسې یو نر پیر نه چې دغه پیر دا جوابات کړي او په یو مناظره باندې زرګونه او لکونه عیسویان مسلمان کړي دی ایمان راوړل. دا مبارک فرمایي په خپل چې لخانه کې ناس تما القا راته وشوه وما تویل شو چې د نصرانیانو د عیسویانو اختر دی میله ده د نصرانیانو لباس واچوا سر باندې هغه صلیب چې کم دی داسې یو نشان هم داسې جوړ کا ولی که دا جامع وانه غوندې او دا صلیب نشان جوړ نه کې بیا تاسو نه پرېږدي د عیسویانو هغه مندر ته نو ځان د هغې په شکل کا وی ما وی چې دا به د خدای د طرف نه القاوي کدا به شیطان وسوسه را چولې سینه چې گمراه مې نه کی وی ځان مې غلې کا وی بیا راته القا وشوزړه کې اولیاء او تزړه کې القاګانی کېږي الهامات کېږي چې پاسې ګرا کارو کا وی بیا مې وسوسه شو چې دا شیطان القا نه سپته لګي گمراه مې نه کی خو دا القا بار بار راته کېدا اخر پوه شوم چې یاره دا القا رحمانی نه دا شیطانی نه دا په دې کې څه مقصد دی. د عیسویانو لباس مې واچو هغه صلیب مې ځان سره جوړ ک نیغ د عیسویانو په اختر وردن نشو لکونه زرګونه عیسویان په اختر کې راغونډي د نصرانیانو یو مولا پاسې د اوس تقریر کوي یاره چې څنګه د خپل خطبه وای په دې درمیان کې بایزید بستامی رحمت الله علیه اولیاء سلور قسمه توجه لري. یو توجه ته توجه سلبي وای هغه چې کله عالم ته متوجه کینو د مولانا هر څه یاد وباسي. انځری مولا صاحب رحمت الله علیه کرامت د امیان صاحبانو ما تډیر بیان کړی دی چې یو مولا ورته ډیر په دباب باندې راغی او کله هغه سار جمع تو سټیم تروته وی تاسو د لګ جمع توړند کې د مانځنه رستو بیا خبري ور سره کو نو چې جمع توړند کا هغه ورته شاله خوانه سلبي توجه وکړه نو قران ته یاد وسته نو چې یاد تی اوته بس په اول رکعت کې قل اعوذ برب الناس شروع ک نور ته لار ورکه شو چې اوس په دویم کې څه شی وای نشه سلام یو ګرځو انجینی مولا صاحب رحمت الله علیه نه معافي وغوښتا چې راځه غلې بحث مباحثه ته خو تاسو بزرګان اولیاء سره مباحثه نشي کېده خداوند کریم دې داسې کال منګو تاسو ترا کی اولیاء او پاکان چې کم دي هغه د سن خالی خلق نه دي هغه بیل داسې توجه دی لري چې سلبي توجه درته کوي چې داسې کمال لري ختمي درنه. اډے صاحب رحمت الله علیہ رسوات سے مریدو او سرکانو میں سے بیداڑے سے مریدو او انځری ملا سے د سرکانو د میں سے مریدو او دامان بابا جی چې کم نه دا د انځری ملا سے مریدو عبدالرشید بابا جی چې اوس کم ژوند دی دا د دامان بابا جی مرید دا وګړه سلسله ده. هغه اډے صاحب رحمت الله علیہ ته شینوار یو مولا اورر په دباب باندې راغی وې ما سره مناظره وکا هغه ورته وی کزه درځم ما سره ډیر شیخان دي تکلیف بشه تراشه هغه چراغه د جمعې ورځ وا اډې صاحب رحمت الله علیه مریدانو توای دا په منبر کې نه وای غټ مولا دی چې موږ ته تقریر وکي اډې صاحب رحمت الله علیه راغی لاندې ورته کې ناسته سلبي توجه ورته وکړه مولا بسم الله ویله خطبه یاد وته نور ورته سنو یاد حیران پاتش هر څه یاد و ډېر ټیم ناس د حیا د وجه نبی ادبی ډېر معافي داغه مشهور مولا د شینوار نه په منبر باندې تشمیتیاز لاړي اډې صاحب رحمت الله علیه ډېر خفش مریدانو ته زید باندې غسل وکي زما جامع ورته روباسي وروای غوندي بیا یې راوسته په منبر کې نو ویزا وسمقه د شینوار مولای کینا خدای اولیاء مقابله مکو دا نشي کوله چې په منبر کې نه سنو بیا اقشان تقریر وکړه چې ډېر مشهور مولا وکنه نه د مانځنه رسته د اډې صاحب رحمت الله علیه نه معافي وغوښته. عرض می دا کو چې بایزید بستامی رحمت الله علیه سلبي توجه ورته وکړه د نصرانی مولانا خطبه یاد وته هیڅ یاد نه دي اس ویل نشي په خپل باندې سره بس خاموش ولاړ دی پوه شو خوري خيار دی आवाज یو که شور جوړ شو په خلکو کې رعایت توی نصرانیانو ته شور ما شور ما جوړوي پتا سو کې یو شخص محمدی را د نشوي دی چې د نبی له صلوات و سلام امتی دی او داغه د وجه نه زما خپل بند شوی د زنه شمغه معلوماتو کې محمدی وباسي. بایزید بستامی رحمت الله علیه وی زغل شم چې اوس میونه پیژني خلکو شور جوړ کا دباونه شروع کړه چې دا محمدی څوک دی ځان دی وخی من به وجنو دا بو کو هغه بو کوما ځان غلې کړي
نصرانی مولا ورته وای شور مکوي دا محمدي او ز معلومه شما اعلان وکا اے محمدي چې ارسو کې محمد رسول الله درته په خاطر کې پیش کوم دا غل لحاظو کو ځان راته وخایا یزید بستامی رحمت الله علیه وی زما غیرت په جلال کې راغی چې اوس محمد رسول الله په وسیله کې پیش کړي اوس ولې ځان پټ کم کمه د سر خطر مم ځان مخکاره کوم پاسې دم صلیب می نیغ نیولې ده او د عیسویانو جامع می چولی په دوکه د نشوم ورته پاسې دم مې محمدی ما نصرانی مولا را توي او درېګا زه در باندې چنه اعتراضات کوم نصرانیان غصه دي دباو شروع دي چې منګي وجنو مولا ورته وای ناسې نشي وجلې زه به سره مناظره کوم چې مې پړک که زمنګ دین تراوا وخت خره کراوا نه وخت نو بیا یې مړ کوي او کوم پړکړې نه چې ګوري به دوی ونه کوي د چې دومره باتور دي چې زمنګ عیدګاه تر دن نشوي دي پرې د سره زبا حس کوم یزید بستامی رحمت الله علیه ورته وای مولا ګل اعتراض وکاو چې تاسو اعتراض زبا جواب درکوم اوس هغه اعتراض کوي اول اعتراض دا کوي وایا بایزید هغه یو شی سره چې دویم نه لري بایزید بستامی رحمت الله علیه ورته وای دا رب ذوالجلال ذات دې چې پالم کې دویم نه لري وایا بایزید بستامی هغه دویم دوسه شی چې دریم نه لري د مبارک ورته جواب ورکړي هغه ورځ او شپه دي چې دریم نه لري هغه ورته وای هغه درې شي نه څه شی دي چې څلورم نه لري یزید بستامی رحمت الله علیه ورته وای عرش دې کرسی دې او قلم دې چې څلورم نه لري هغه ورته وای یزید هغه څلور شي نه څه شی دي چې پنځم نه لري مبارک جواب ورکړي تورات دې انجیل دې زبور دې قران دې لوی کتابونه دې پنځم نه لري اور توي هغه پنځه شي نه څه شی دي چې شپږم نه لري مبارک ورته جواب ورکړي هغه زمنګ په دین کې پنځه منځونه دي چې شپږم نه لري فرض دي کړ وای هغه شپږ شي نه څه شی دي چې هم نه لري یزید رحمت الله علیه جواب ورکړي هغه شپږ ورځې دي په کوم ورځو کې چې خدای تعالی زمکه او اسمان پیدا کړی دي رب ذوالجلال فرمای ولقد خلقنا السماوات والارض وما بينهما في 6 ايام اسمانونه او زمکه او ما بین څومره اشیاء چې دي دا موږ په شپږ ورځو کې پیدا کړی دي دا ته چې اعتراض کې چې شپږ څه شی دي چې اوم نه لري دا هغه شپږ ورځې دي چې زمکه او اسمانونه او اشیاء ورکه پیدا شوي دا نصرانیانو مولا اعتراض کوي وایا غو شي نه څه شی دي چې اتم نه لري مبارک جواب ورکړي او اسمانونه دي چې اتم نه لري رب فرمای خلق 7 سماوات طباقا او اسمانونه طبقه طبقه پیدا کړی دي اتم نشت راهب اعتراض کوي وایا غاته شي نه څه شی دي چې نه هم نه لري مبارک جواب ورکړي هغه د عرش اته او چتون کې فرشتي دي دا قیامت پر ورځ باندې رب فرمایي ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8 دا قیامت پر ورځ باندې بعد عرش د رب چې کوم دی دا اتو فرشتو بار کړي پوغو باندې لاندې بور لاندې اته فرشتي او د خدای د عرش په داغې د پاسې دا هغه اته فرشتي دي چې نه هم ورسره نشته جوابونه تا ګوره څومره د عقل او سخت اعتراضات دي او د مبارک ګیریږي نه جواب ورکي ورته وای هغه نه شي نه څه شي چې لسم نه لري د مبارک ورته وای دا د صالح علی السلام نه قوم لري چې هغه ټول فساد کوونکو رب فرمای وکانه فی المدینه 9 رهط یفسدون فی الارض ولا یصلحون فقاریه کې نه قبیله چې هغه به فسادونه لټول اصلاح نه کوله هغه نه قبیله دي دا لسمې نشته وای ورته چې هغه لس شي دي چې هغه یو لسم نه لري مبارک جواب ورکړي دا زمنګ په حج څوک د تمتع نیت لري د تمتع حج نیت لري او د قرباني وسینې نو درې روزي بالتونی سي او اور روزي بکور کې ونی سي 3 فی الحج و7 اذا رجعتم تلك 10 كامله درې روزي په حج کې ني سره قرباني په عوض کې لو روزي بکور کې ونی سره فرمای دا لس پورا روزي دا د غلس روزي دي چې ولسم نه لري هغه ورته وای هغه یو لس شری چې دولسم نه لري مبارک جواب ورکړي هغه د یوسف علی السلام په خوب کې یو لشین لیدلو چې انی رأیت 11 کوكبا
ما اول استوري اولیدل والشمس والقمر رأيتم لی ساجدین او انور اس پگمئی می اولیدل چه ما تی سجده کولا نو آگا اول سرون دا یوسف علیہ السلام دی وایا آگا دولست شیری چه در لسم نلری دا مبارک ورطا وایا آگا دولست میاشتری در لسم نلری ان عدت الشهور عند الله 12 شهرا دا خدای پنیز بانی میاشتی دولست میاشتی در لسمی نشتی وایا آگا در لست شیری چه سوار لسم نلری وید یوسف علیہ السلام یو لسرون دی یو پلار دی یو مور دا والشمس والقمر رأیتم لی ساجدین نور اس پگمئی می مولی دا چه سجده کولا یو لستوری دی یو نور دی یو اس پگمئی دا در لست راہب حیران دی چی یرا یویم دویم دا آگے جواب ورکی دولری دریمی نشتا دا آگے جواب در لسو تورسیدم بایزید نو گیری گی رازا دا سوال لگ بدل کا کہ پیو بل شکی گیر طرز بدل کا ورطا اس ورطوائی وایا بایزید آگا کم قوم دے چی رشتے ویلی جہنم تا تلے او چی دروغی ویلی جنت تا تلے دے دا کم قوم دے دے ورطوائی دا دا یوسف علیہ السلام غورنو دروغی ویلیو چیرا زمان رور شرم خوڑلے دروغی ویلیو خو خدای ورطا بخن اوکلا جنت تلاڑ او هغه قوم چې رښتیا ویلي جهنم ته بځي هغه تاسو عیسویان او یهودیان یې ولی عیسویان وایي چې قالت اليهود یهودیان وایي ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء يهود وایي چې نصرانیان بی دین دي نصرانیان وایي چې عیسویان بی دین دي دواړو یهودیان بی دین دي په خپل کې خو یو بل ته رښتیا وی کنه رښتیا مو ویلي دي خو ټول به جهنم ته ځي اتا سو یاد حیران شو وی اوس ورنا علمی انداز کې تپوس کی وستا قرآن کې یو آیت راغله چې والذاریات ذروا فالحاملات وقرا فالجاریات یسرا فالمقسمات امرا د دې ترجمه صدا مبارک جواب ورکي والذاریات ذروا مراد د دین هواګانی دي رب وې زما د قسم می پاغا واګانو باندې چې پچلې دلو سره پچپو چپو چلیږي او مراد د فالحاملات وقرا مراد د دینا د اوبو ډکی ورېزې دي رب وې زما د قسم می پاغا ورېزو باندې چې اوبو حاملې کړي او ډکی کړي دي په بارولس او مراد د فلجاریات یسرا مراد د دینه چې کوم نه کشتهګانې دي رب وې زمانه پاغلوې بیړېګانو باندې قسمونه چې په بحر کې رواني او المقسمات امرا او د مراد د مقسمات ناغه فرشتي دي چې د شعبان په پنلسی باندې د خلکو رزقونه تقسیمي الله وې زمانه پاغه فرشتو قسم چې خلکو رزقونه تقسیمي دای مراد يهودي بیا نصراني مولا غلش اوس بل اعتراض پې کوي ورتوای چې هغه څه شی دی چې پاغي کې سا او روح نشته دی او خدای تعالی ورته د نفس او د سا نسبت کړی دی مبارک جواب ورکړي هغه سبعی دی رب وی والصبح اذا تنفس زما د قسم می پاغه سبعی باندې کله چې سارا کاږي یعنی سبعی روخی دا سبعی دی هغه په اعتراض کوي وایا هغه سوار لشین کم یو شی دی چې هغه ته خدای تعالی چې خدای تعالی هغه ته د خبر ورکولو اعزاز ورکړي دی هغه څوار لشین سری بایزید رحمت الله علیه ورته هو اسمانو ندی او وزم کړي فقال لها وللارض اتيا طوعا وكرها قالتا اتينا طائعين خدای تعالی زمکتا او اسمانو ته ټول ته وی په خوخی کې پېتات سره کې پنا خوخی اتیان مکوي نو دې ټولو جواب ورکړي چې الها په تابعداري باندې من قانون تا تا چې تاسو خدمت وي تاسو امر من به داغه موافق چلیږو هو اسمانونو دا جواب ورکړي اوس مکم دا جواب ورکړي دا سوار لسوا اسمانونو اوس مکی اپوی شو چیرې په علمي سوالونو کې مګیر نشه راځه اوس عقلي سوالونه نور ور باندې وکا ورته وایي به یزید رحمت الله علیک هغه کم قبر دی چې خپل مړی په خېټه ګرځولې مبارک جواب ورکی دا د یونس علیہ السلام مئی دے د یونس علیہ السلام مئی دے فالتقمه الحوت وهو ملیم نو یونس علیہ السلام په خېټه ګرځاو په دریاب کې کړ اور توای وایا هغه کمی اوبدي چې نه د اسمان نه ورېدلې دي نه د ځمکې نه راوتلې دي ورګه جواب دا کمی اوبدي چې نه د اسمان نه راوړېدلې او نه د ځمکې نه راوتلې دي بایزید رحمت الله علیه ورته وای دا هغه اوبدي چې سليمان علیہ السلام بلقیس ته لېږلې څنګه
دا اسونو ته منډه ورکړه کله چې اسونه ګرم شونه د پوزونه یو پرشاره وته دا هغه پرشانه او به جوړ کړی د بلقیس ته ولېګلې چې نه رشدا سي او به پیدا ک چې نه د اسمان او بینه د زمکی او بی دا هغه او بدی چې د اسونو د پوزونه جوړی شي دا غیر تپ نه جوړی راهب ورته وایغه سلور شینو خایا چې د مور د خېټ نه پیدا نه د مور د خېټ نه پیدا دی نه د پلار د شانه سلور شین دی د مور د خېټ نه پیدا نه دی او د پلار د شانم پیدا نه دی دا څه شی دی بایزید رحمت الله علیه پیر دی خادي وی پیران علم نه لري جوابونه د پیرانو ته ګوره د مناظره ده کنه د عیسویانو سره بایزید رحمت الله علیه پیر سے ورته وای هغه یو اسماعیل علیہ السلام د هغه ګړو کله چې داغه په عوض کې ګډ حلال شو ا جنتی ګډو نه د پلا مور نه پیدا او نه د پلار د شانه پیدا او بل دار صالح علیہ السلام خو صالح علیہ السلام ته چې کوم خو خدای تعالی را لګیو او بل آدم علیہ السلام دی حوا بیبی دا هغه نه د مور د خېټې نه پیدا دي نه د پلار د شانه دا سلور شي نه دي چې دا نه د مور د خېټې نه دي نه د پلار د شانه راهب ورته وای د ټولو مخکنه چې کوم وینه پزمکه توې شوی دا هغه د چا وینه دا بایزید رحمت الله علیه ورته وای هغه د حابل وینه دا چې قابل وجلو د آدم علیہ السلام دو زامن قابل را پورته شو او حابل یې وجه راهب ورته وای هغه څه شي چې الله تعالی پیدا کړو او بیا یې په خپل په تجارت باندې او په بیع واخست پیدا یې ک او به خریداری ور سره وکړه دا څه شی دی بایزید رحمت الله علیه ورته وای هغه د مسلمان نفس دی خدای تعالی دا نفس پیدا ک او بیا په تجارت باندې واخسته ورته وای ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنه خدای تعالی د خلقونه نفس او مال خسته پدې چې په عوض کې به جنت ورکړي تبا مال او نفس قربان کړه الله په لار کې نو خدای به جنت درکړي دا دغه نفس د خدای پیدا کړی دی بیا په بیرته خسته په جنت باندې راهب ورته وای هغه کوم आवाज دی چې خدای تعالی پیدا کړی دی او بیا په خدای بدی بیان کړی دا ودا د خر आवाज دی ان انکر الاصوات لصوت الحمیر خامہ خبد आवाज په आवाजونو کې د خر आवाज خدای پیدا کړی دی او بیا پیرت کړی دا د خر आवाज یې دی راهب ورته وای چې کوم مخلوق دی چې الله پیدا کړی دی او د هغه د لویوالو نه خلک یې رولې دي خدای پیدا کو خلک یې ویرول چې ګوره دا ډېر غټ شی دی او ځان ته ساتي بایزید رحمت الله علیه ورته وای دا د خزو مکر او فریب دی رب فرمای انک دکن عظیم هغه بادشاہ ورته وای خپل بیبي ان کیدکن عظیم یقینا اخذ استاس فریب ډیر غټ دی دا هغه د خزو مکر دی راهب ورته وای کم شه دی چې الله تعالی پیدا کړو بیا خپل داغه باره کې پښتنه وکړه پیدا کړم خدای دی بیا تپوس کوي چې دا څه شه دی بایزید رحمت الله علیه ورته وای دا علی السلام امصاد رب پیدا کړو بیا ورته وای ما تلک بیمینک یا موسی دالس کې څه شه دی پیدا کړم خپل د تپوس نه کوي راهب ورته وای په خزو کې د ټولو نه زیاته بهتري خزي کمی دي او د ټولو نه بهتر دریابونه کم دي بایزید رحمت الله علیه ورته وای په خزو کې بیبي حوا رضی الله عنها خدیجه الکبرى بیبي عائشه صدیقه آسیه بیبي فاطمه الزهرا بیبي مریم رضی الله عنها دا پاکي بیبيانی بهترینی او په دریابونو کې غوره دریابونه جیحون دي سیحون دي دجله دا فرات دي دریای نیل دا دریابونه بهتر دریابونه راهب ورته وای په 12 میاشتو کې غوړه میاش کمه ده او په شپو کې غوړه شپه کمه ده مبارک جواب ورکړي د رمضان میاش غوړه ده او شب قدر ليله القدر بهتر هغه په اعتراض کوي وای بهتر غر کم یو ده او بهتر ساروی کم یو ده بایزید رحمت الله علیه ورته وای په غرونو کې بهتر غر کوی تور ده او په سارو کې بهتر ساروی اس ده راهب ورته وای وسو اعتراض وی وای هغه ونه دا 12 څنګه دي پار څنګه کې 10 پانی دي پار پانه کې 5 ګلونه دي او دا 5 ګلونه 2 نور تدي او 3 سوري تدي دا څه شه دي اوس عقلی سوال اورخه یو ونه دا 12 څنګه دي هر څنګه کې 10 پانی دي پار پانه کې 5 ګلونه دي او پا 5 ګلونو کې 2 نور تدي او دا 3 ګلونه سوري کې په 2 نور لګي او په 3 ونه لګي د مبارک ورته وای دغه اون چې دا کال دی دا 12 څنګه 12 میاشتې دي پار میاشت کې چې 10 پانی دي نو 10 ورځې دي
پارا پانا کې 5 ګلونه دي، نو هر ورځ کې 5 منځونه دي، نو دا 2 منځونه د ورځې رڼا ته کېږي او 3 منځونه په تیاره کې کېږي. یا رسول سبحان الله لګوي په شوق. بایزید بستامی رحمت الله علیه علم نه کنا عقلی اعتراضات دي د عیسوی سره مناظره ده، یو پیر صاحب کړي ده، نو عجیبه مناظره ده. بایزید بستامی رحمت الله علیه چې جواب ورکا، نو بیا ورته سوي ورته وای چې هغه کم یو شی دی چې پاغي باندې حج فرض نه دی، خو چې کله بیت الله شریف ته ورسېد نو طواف یې نه وکړه. دی ورته وای دا د حضرت نوح علیه السلام کشتی ده، حج پې نه دی فرض، خو چې کله په اوبو ګرځېده چې خانه کعبې ته رانږدې شو، نو د نوح علیه السلام کشتی هم د کعبې نه طواف وکړه، دغه کشتی. راهب ورته وای وای خدای تعالی څومره رسولان پیدا کړي دي او څومره نبیان پیدا کړي دي. بایزید رحمت الله علیه ورته وای صحیح علم اندازه خدای تعالی ته ده، خو موږ ته شریعت نه دومره معلومه ده چې 1,40,000 زیاتو کم انبیا او 313 رسولان. بایزید رحمت الله علیه چې جواب ورکا ورته، اوس هغه ورته وای هغه 4 شیونه کم یو دي چې د هغې بنیاد یو دی، لیکن خوند او رنگ مختلف دی. دا څه شی دی؟ د مبارک ورته 4 شیونه غوږونه دي او سترګې دي او پوزه ده او خوله ده، بنیاد یو دی، یو انسان کې دي، خو لیکن خوند او بوی کې فرق شته دی. د غوږونو د اوبو خوند تریخ دی، د سترګو د اوبو خوند مالګین دی، د خولې توکانې خوږې دي، د پوزې د اوبو خوند تریو دی. دا شی نه. راهب ورته وایي وښایه چې خر په خپل آواز کې څه وایي. اوس دی مولا نرشي د دې جواب دی ورکي چې دا خر رمباړه کوي، نو دا په آواز کې څه شی وایي. دا د اولیاءو نه بغیر بل چاته علم نشته. بایزید رحمت الله علیه ورته وایي چې خر په آواز کې وایي لعن الله العشار، خدای تعالی په پاټکیانو ټکسونو والا باندې لعنت ورولې دی. لعنت د خدای په پاټکیانو باندې. دا کم پولیس چې سرکاري عہده نه یو د ځان نه د خلکو نه پیسې اخلي ټکسونه، دغه عشاریان دي، په دې باندې لعنت. او په مسلمانانو کې د دین سخت عذاب د بل چا نشته. او په افغانستان کې خو پاټکیان تاسو پیژنده په خو هغه پاټکیان دي چې شریعت او واقدار او قاضي او امیر نه دي مقرر کړي، ځان نه پیسې ټولي او خلکو نه پیسې خریدا، پاټکیان عشار. راهب ورته وایي چې سپه په خپل आवाज کې څه شی وایي. بایزید رحمت الله علیه جواب ورکړي ورته وایي ویل لاهل النار من غضب الجبار. دا ورته وایي بهرحال اخر کې وایي چې وایا اوخ په خپل تسبیح کې سوي او حسبي الله وكفى بالله وکیلا. تاوس په تسبیح کې سوي الرحمن العرش استوى وي. وایا بلبل په تسبیح کې سوي سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. په اخره کې کله نصرانی مولا راګیر شو او نور ور سره لار پیدا نشوا، ویره زمان اور سوالونه خلاص. بایزید بستامی رحمت الله علیه ورته وایي دا دومره 19 اعتراض تا وکړو، ما جوابونه درکړه. صحیح دی؟ نصرانی مولا وی چاو وی یو اعتراض در باندې کوم، جواب بوسترا کې وی سید وی کرا دینه کپړ به ایمان براوړې وی او راوړم وی وایا کله چې جنت دروازې ته زنجیر پروت وي او هغه ته وغټه تاله پرته وي، دا هغه زنجیر د تالې چابي څه شی دی؟ نصرانی مولا غیر جواب نشته. خلکو شور جوړ کا، عوام ته وای شور ما جوړوي، زه تاسو نه یریږم، کټول وعده کوي چې صحیح جواب ورکا او ایمان راوړونو جواب ورکوم. نصرانیان ورته ورکا جواب وی جواب دار چې جنت د دروازې د تالې د زنجیر د تالې چابي دا کلمه چې اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله، دا کلمه چابي ده. نو په یو کلمې لستو سره چې څومره زرګونه لکونه خلق عیسویان په هغه مندر کې راغونډو او یا په هغه ذکر راغونډ شوي، ټولو ته خدای تعالی ایمان نصیب کا. نو معزز سامعینو عرض مې دا کو چې اولیاء مبارکان نن ټول بیان د پیرانو مبارکان مبارک یو چې د خلکو تانو پسې مزي حقانی اولیاء منئ، کم چې دروغجن د شریعت خلاف دي، چرسونه سکي، دمامي غږی، موږ هغه ته خلق نه وي. تفسیر روح المانی لیکلی دی کم ناقص پیر چې شریعت خلافی او د محض قد نشین دی او خلق دوکه کوي. دغه کیسه د چا په کار وی